د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د پراخو بدلونونو خبر خپور شوی. په نوموړې واکمنۍ کې دننه څه ډول بدلونونه را روان دي؟ که د دغې واکمنۍ څخه دریځي مشران پر خپلو سیاستونو بیړنۍ بیاکتنه ونه کړي، نو ډېر ژر به د کومې کچې مشران په نښه او ترور شي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پدمنو لیدونکو ستړي مه شئ. خبریال میرویس افغان لیکلي، د طالبانو په واکمنۍ کې د پراخ تغییر احتمال تر بل هر وخت زیات شوی دی. که د طالبانو سختدریځي مشران پر خپلو سیاستونو بیړنۍ بیاکتنه ونه کړي، ډېر ژر به د انتهایی لوړې کچې طالب مشران په نښه او ترور شي. داسې ښکاري چې دا ځل تغییر ته د ځینو مشرانو په وژلو لار پرانیستل کیږي. د واکمنۍ چپه کېدل اوس ممکن نه بریښي، خو په اوسنۍ واکمنۍ کې تغییر راوستل او اصلاح طلبه طالب مشران راوړاندې کول اوس تر ډیره د ځواکمنو هیوادونو د بحث سرټکو ته راغلي دي. د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان هم هڅه کوي چې نړیوال قانع کړي تر څو د افغانستان واک د سختدریځو طالبانو له لاسه وباسي او اصلاح طلبه طالبانو مشرانو ته یې وسپاري. شاید په لومړي سر کې هغه نظامی طالب مشران په نښه شي چې د کندهار د شیخانو د کړۍ د ملا تیر بلل کیږي، خو دا احتمال زښته ډیر دی چې د کندهار د شیخانو کړۍ په مرګونو او ترور ماته کړل شي. که څه هم دا وړاندوینه به د ډیرو لپاره د سرخوږي لامل شي او ان ځینې ناپوهه کسان به سپکې سپورې هم ووایي، خو حقیقت دا دی چې د افغانستان اوسنی وضعیت او اوسنۍ واکمني د کندهار د شیخانو د توندو او سختو سیاستونو له کبله نور د چلښت توان نه لري. د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز ښایي یونیسف او د ملګرو ملتونو نورې ادارې دې ته اړ کړي چې مرستې لا نورې محدودې کړي. لوږه، بیکاري، اسانتیاو ته نه لاسرسی، پر ښځو بندیزونه، د ښوونځیو تړل او د نارینه‌و بنیادي حقونه لکه د انټرنیټ بندول او داسې نور د دې لامل شوي چې د طالبانو د سختدریځي کړۍ کنټرول او مخنیوي ته د نړیوالو پام ورواړوي. څوک چې واکمنۍ بدلوي، د هغوی لپاره دا ډیره اسانه ده چې ځینې کسان ترور کړي. ترور د زړه پر حمله، ترور د دماغ پر شاک، ترور د موټر پر ټکر، مخامخ ترور او ترور د امنیتي ساتونکي پر مټ. البته کېدای شي لا هم له سختدریځو طالب مشرانو سره څه ناڅه وخت وي چې پر خپلو پریکړو بیا فکر وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.